Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official Zim ستاسو ستاسو mentor محمد عامر. جی سټوډنټس په لیکچر نمبر 17 کې به موږ خبر کوو د فرند فنکشن باره کې صحیح ده چې what is mean by the friend function and how we can use the friend function in our programming and what is the need of using friend function. Okay, like this is a program. Okay, دا موږ لیکلې دا موږ ډیسکس کو چې په کوم کې موږ فرند فنکشن یوز کړی دی او کوم چې زموږ سره دا پروګرام بیس ټیپ ان لیکچر باندې صحیح ده. نو first of all let's discuss the theory. So, friend function زموږ سره شي دی a friend function can access all the members of a class in which it is declared. اولنی خبر دا شو چې یاره فرند فنکشن زموږ سره شي فرند فنکشن زموږ سره اکسس کولی شي مطلب دا رسایي ده ټول هغه ممبر فنکشن ته کوم چې په یو کلاس کې وي. اوس دا فرند فنکشن زموږ سره لکه مطلب تاسو زه ولې درکمه چې دا فرند فنکشن زموږ سره هغه فنکشن دی چې دا زموږ سره د کلاس کې دننه چې زموږ سره ممبر فنکشن وي نو دا کلاس دننه ممبر فنکشن نه وي صحیح ده. فرند فنکشن زموږ سره چې کوم دی دا صحیح دا کلاس خپل فنکشن نه وي بلکې دا مونږه د کلاس نه بهر انټروډیوس کوو خو زمونږه د کلاس چې کوم پرایویټ یا پروټیکټډ ډیټا ممبرز دي یا ډیټا آیټمز دي دا فرند فنکشن باغ اکسس کولی شي ځکه اکسس کولی شي چې دغه فنکشن مونږه د کلاس فرند جوړ کړو مطلب د دې دوه دوستانه جوړ کړو بیا دغه په ترو باندې څه کولی شي دا فرند فنکشن ته دی ایبلی چې بیا دا د یو کلاس چې کوم پروټیکټډ یا پرایویټ ډیټا آیټمز دی هغه څه کې هغه اکسس کی نو ځکه اکسس کی دا بیا د هغې کلاس پرنټ ځان د هغې پرنټ جوړ کړي صحیح ده چې کله پرنټ شي نو بیا د هغې ډیټا آیټمز چې کوم دی یا ډیټا ممبرز هغه اکسس کولی شي صحیح ده. نو a print function can access all members of a class. So the print function زموږ سره د کلاس چې څومره ممبرز هغه ټول اکسس کولی شي in which it is declared په کوم print function چې په کوم کلاس کې ډیکلیئر شوی نو وایي دغه کلاس چې کوم ممبرز دي هغه بیا داسې کولی شي اکسس کولی شي. It can also access private and protected members of other classes even though it is not a member function of those classes. وایي دا زموږ سره د پرنټ فنکشن چې کوم د اکسس کولی شي زموږ سره پروټیکټډ او پرایویټ ممبرز چې کوم دي د کلاس صحیح ده د نورو کلاسونو یا په کوم کلاس کې چې دا ډیکلیئر وي لکه مطلب د کلاسز چې کوم پرایویټ او پروټیکټډ ممبرز دي هغه دا اکسس کولی شي دو اگر چې دا زموږ سره د دغه کلاس چې کوم دی دغه صحیح دغه یو ممبر فنکشن نه وي اوکې مطلب دا کلاس چې ممبر فنکشن بني خو بیا به هم دا دغه کلاس پروټیکټډ او پرایویټ ممبرز یا ډیټا آیټمز وسې شي هغه به دا اکسس کولی شي. It is a non member function. It is a non-member function. मतलब दा member function the class ने. It is normally used when a function has to access private data of other classes. सही दा नु दा friend function इमंगा आली उसको जमसरा why we use the friend function. So this is this line. It is normally used when a function has to access private data of other classes. کله چې مونږه د بهر نه یو فنکشن غواړو چې یاره دا زموږ سره د یو کلاس پرایویټډ یا پروټیکټډ ممبرز دا اکسس کی دو چې دا دغه د کلاس ممبر فنکشن نه نو مونږه هلته فرند فنکشن چې کوم دی هغه مونږه انټروډیوس کوو صحیح ده. اوس ا فرند فنکشن از ډیفاین د کلاس فرند فنکشن مونږه څه کوو په کلاس کې ډیفاین کوو د کوم کلاس چې مونږ غواړو چې یاره د پروټیکټډ او private members چې کوم دی هغه دا کلاس اکسس کی. It is defined by using the keyword print before the name of the function او دا مونږ ډیفاین کوو څنګه د ساینټیکس څنګه دی چې دا مونږ څه کوو چې مونږ سمپل د کوم فنکشن کوم ممبر فنکشن چې دا نه مخکې مونږ فرند ولیکو صحیح ده فرند کیورډ ولیکو دا زموږ سره مطلب دا شو چې کمپایلر ته پته ولګي دلته زموږ سره یو فرند فنکشن چې کوم دی هغه ډیکلیئر شوی دی صحیح ده. It can be defined anywhere in the class دا په کلاس کې په هر ځای کې ډیفاین کولی شو. When a friend function is defined outside the class کله چې مونږه فرند فنکشن د کلاس نه outside ډیکلیئر کو نو it is not defined without scope it is defined without scope resolution operators. وایي کله چې مونږه مین فنکشن د کلاس نه بهر انټروډیوس کو نو مونږه د هغې لپاره زموږ سره د سکوپ ریزولوشن اپریټر ضرورت نه وي لکه ګوره مونږه ویلي چې یاره زموږ چې کوم مخکې کلاسز کې مونږه دا خبره کړې وه چې یاره how we can declare member function of a class outside the class چې مطلب د یو کلاس ممبر فنکشن هغه مونږ د کلاس نه outside څنګه هغه ډیکلیئر کولی شو پای کې مونږه د سکوپ ریزولوشن اپریټر خبره کړې وه کوم چې پای کې زموږ سره یو مین پوینټ و نو هغه خبره مونږ دا کړې چې یاره مونږ به ولا د کلاس نیم واغستو او دا کلاس د نیم سره مونږ سکوپ ریزولوشن اپریټر ولګول بیا به چې کوم ممبر فنکشن د کلاس نه بهر لیکلی خو د یو کلاس ممبر فنکشن نو سمپل مونږ بیا دغه نیم ولیکو دا قصه وه. نو په دې کې زموږ سره هغه ریزولوشن اپریټر والا قصه نشته دی مطلب که مونږ خپل فرند فنکشن د کلاس نه بهر هم ډیکلیئر کو نو زموږ سره د سکوپ ریزولوشن اپریټر لګولو یا ضرورت نشته یا مونږ سمپل لګو نو صحیح ده. اوس مونږ راځو خپل پروګرام ډسکس کوو مې بي چې تاسو داسې ښه پوه نه شئ په دې تیوري باندې نو اوس چې کله مونږ پروګرام خبرو کوو تاسو به ډېر ښه پوه شئ.
ګوره زموږ سره موږ اخیستې 3 کلاسز. ګوره یو کلاس A دی، کلاس B دی او کلاس C دی. صحیح، دا زموږ سره 3 کلاسز دی. اوس د کلاس C باډي کې ما سمپل څه پرایویټ یو ګوره کله موږ پرایویټ کې وړو نه لیکو هم زموږ سره داسې دا زموږ سره پرایویټ که تاسو سمپل تاسو دغه لپاره سیاسي تاسو ته پته ولګي چې داسې پرایویټ دا د کوم انټ ام دی که نه، دا مطلب دا ډیټا ممبر دی، دا ما که پرایویټ نوم مې ولیکلی زموږ سره الریډي پرایویټ دی. که پرایویټ تاسو کیبورډ لګول غواړئ هم تاسو لګولی شئ، دا زموږ سره آپشن دی. صحیح ده. نو سمپل په C کلاس کې ما څه وکړو، ما پرایویټ کې دا ډیټا ممبر ام ما پرایویټ واغستو. صحیح ده. پبلیکلی ما واغستو یو کنسټرکټر. ګوره د کنسټرکټر خبره مونږ ویلو چې د کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم به سیم وي. نو C کلاس دی، د کلاس نیم C، د کنسټرکټر نیم هم C دی. صحیح ده. ته دې نه کلاس د دې کنسټرکټر باډي کې سمپل ما د ام ته چې کوم دی 100 داسې انیشلایز کړی دی. اوس دا 100 چې کله ما د ام ته ور واچو نو ګوره مونږ ویل چې کنسټرکشن هم سره اټومیټیکلی کال کېږي. کله چې زه ګوره لکه دلته که تاسو ګورئ په مین فنکشن کې د C دپاره ما هلته په ابجیکټ 1 نیم سره یو ابجیکټ کریټ کړی دی. نو چې د C کلاس لپاره کله ما یو ابجیکټ کریټ کو بای ډیفالت زموږ سره ډایرکټ اولنس کار څه کېږي، د C کلاس چې کوم کنسټرکټر وي ځکه چې د C کلاس لپاره ما الریډي ابجیکټ کریټ کو، چې ابجیکټ کریټ شو بای ډیفالت زموږ سره کنسټرکټر کال کېږي. نو د C زموږ سره چې کوم کلاس سره دی را کنسټرکټر به څه شي، دا به بای ډیفالت فرسټ اف ال زموږ سره راشي شي، دا به بای ډیفالت اول کال شي. چې کله زموږ سره کال کېږي نو دا کار به وشي چې یاره زموږ سره د n ته به 100 اساین شي. بیا ګوره دا پرنټ فنکشن چې کوم دی ګوره دلته ما دا یو لاین تاسو کتلی شئ، دلته دا سټیټمنټ شو، دا زموږ سره په 3 واړو کلاسز کې ما لیکلی دی. ګوره دلته موږ لیکلی پرنټ صحیح ده، پرنټ که تاسو پرنټ نه ښه پرنټ. نو پرنټ چې کوم دی که نه دا پرنټ مطلب دا چې یاره مونږ دا فنکشن چې کوم دی اے بي سی، دا فنکشن که تاسو کتلی شئ ما هلته بار دا ځان سره اے بي سی اخیستی دی. صحیح دا فنکشن. اوس دا فنکشن ما دلته څه کړي، ما انټروډیوس کړی چې یاره دا فنکشن ته دې کلاس سره د فرند دی، د دې دوست دی. دوست مطلب دا چې یاره بهر به اوس ته دې اے بي سی چې کوم یا اے بي سی کوم فنکشن دی، یوزر ډیفاین فنکشن دی، دا بیا ای بلی چې دا دې C کلاس چې کوم دی ګورئ دا C کلاس هم پاس کړی دی چې دا بیا زموږ سره ته دې C کلاس چې دا کم ډیټا ممبر دی دې ته به څه ویلیو اکسس کولی شي. مطلب د کلاس د نه چې څومره کلاس ممبرز دی هغه به د اکسس کولی شي، ځکه چې دا اوس د کلاس پرنټ شو. صحیح ده. ګورم دا زموږ سره پرنټ شو د دې کلاس چې د کلاس پرنټ شو. ګورئ دا پرنټ فنکشن لیکلی دی او بیا هم سمپل د هغې ډیټا ټایپ بیا چې کوم فنکشن مونږ اخیستی د هغې ډیټا ټایپ او د فنکشن نیم او څه پیرامیټر مې ته پاس کړي چې یو ما C چې کوم کلاس دی، کلاس C، کلاس B، کلاس A، دا 3 وانټ ما ځکه پاس کړي چې مطلب دا د 3 وانو پرنټ جوړ کړی دی. ما دا فنکشن د 3 وانو پرنټ دی، لکه مطلب دا دلته په دې کې چې موږ سره ګورو موږ C پاس کړو، د C لپاره هم پرنټ شو، د B لپاره هم پرنټ دی او د A لپاره هم زموږ سره دا فنکشن چې دا 3 وانو فنکشن پرنټ دی. صحیح ده. د دې فنکشن کار سمپل دا دی چې یاره د دې 3 وانو فنکشن کې چې کوم ویلیوز دا به ایډ کوي. بیا زموږ سره سمپل مونږ B کلاس اخیستی دی، په B کلاس کې بیا ته سمپل مونږ دا پرایویټ کې یو ډیټا ممبر اخیستی دی. صحیح ده. په کې بیا سمپل بیا کنسټرکټر اخیستی دی، کنسټرکټر کې مونږ د n ته سمپل دا کار کوي چې یاره 190 لکه مطلب 190 مو راچلی دی. صحیح ده. اوس بیا چې کله زه د کلاس B دپاره دلته ما څه وکړو یو ابجیکټ کریټ کړو، بای ډیفالت به زموږ سره د B کلاس چې کوم کنسټرکټر دی هغه به کال شي او د n ته زموږ سره بای ډیفالت چې کوم دی لکه مطلب د ټول ناول به دا کار کوي چې یاره زموږ سره د کلاس باډي د ایګزیکیوټ کولو مخکې به زموږ سره د کنسټرکټر کال شي او کنسټرکټر به دا کار چې یاره د n ته 190 اساین کړي. بیا موږ دلته پرنټ فنکشن دلته انټروډیوس کړی په دې کلاس کې چې یاره ستا یو پرنټ شته په اے بي سی نیم باندې، دا ستا یو پرنټ فنکشن شته دی. صحیح ده. دا B کلاس دلته ما پاس کړی دی. داسې دلته چې کوم دی تاسو کتلی شئ دغه سیم پروسیجر دلته موږ کړی دی، کنسټرکټر هم پکې A اخیستی دی او دې ته چې کوم دی یو پر A کنسټرکټر کې موږ څه کړي دي د 0 ډیټا آیټم ته موږ یا ډیټا ممبر ته موږ 350 شکل دی هغه مو ته اساین کړی دی او دا هم ما څه کړی دی، دا ما هم دلته د دې فنکشن مطلب دلته مې ورته ویلي چې یاره ستا یو پرنټ فنکشن شته دی په اے بي سی نیم سره. صحیح ده. او د هغې نه ما سمپل تاسو کتلی شئ دغه کلاس نیم موږ د 3 وانو لکه مطلب دا سټیټمنټ به تاسو سیم والی چې څومره کلاسز نو هر یو ته موږ دا راغستی دی. اوس سمپل موږ 3 کلاسز واغستل او په کلاس کې موږ سمپل دا قصې کړي دي کې څه داسې څه کمپلیکس خبرې موږ نه دي کړي. په مین فنکشن کې سمپل ما د C ابجیکټ د C کلاس لپاره یو ابجیکټ کریټ کو، د B کلاس لپاره یو ابجیکټ کریټ کو او د A کلاس لپاره ما یو ابجیکټ کریټ کو. صحیح ده. اوس داسې کار دی چې یاره ملته ما سمپل میسج آوټ کو چې د سم اف 3 نمبرز آر د 3 نمبر څه شو، دا اے بي سي فنکشن می کال مطلب دغه می څه کړی اے بي سي فنکشن ما هلته دغه ریزلټ او سی آوټ کړی دی. نو اے بي سي نه ما څه کړی ابجیکټ 1 ابجیکټ 2 ابجیکټ 3 می څه کړی هغه می ته پاس کړل دي. صحیح ده. اوس چې دا پاس کړل نو ګوره کله موږ راشو دا وګورو زموږ سره د اے بي سي فنکشن دی. په دې اے بي سي فنکشن کې زموږ سره موږ څه کړي چې یاره هلته موږ
لکه مطلب دلته موږ دا 3 کلاسز پاس کړي. د دې کلاسز لپاره ما سمپل دلته آبجیکټ کریټ کړل دي. لکه د سی کلاس لپاره ما سمپل یو ایکس آبجیکټ کریټ کو، د بی کلاس لپاره مې واي آبجیکټ کریټ کو، د ای کلاس لپاره مې زی آبجیکټ کریټ کو. صحیح ده. اوس موږ سمپل څه کوو یاره ته دې لکه ګوره دا زموږ سره دا اوس عام یو فنکشن دی که نه. هلکه دلته ما دا لکه مطلب دا ای شو یا زموږ سره ګوره دا موږ پرایویټ اخیستی دا او دا ان چې کوم ډیټا ممبر دا موږ پرایویټ اخیستی دی. دا مطلب پرایویټ مطلب دا چې دا اوټ سایډ د کلاس زموږ سره اکسیسیبل نه دي. اوس هاو وی کین اکسس لکه مطلب څنګه زه د سی کلاس چې کوم دی د هغې لپاره هلته ما لکه یو ایکس یو آبجیکټ کریټ کړی. اوس ایکس ډاټ ایم مطلب د ایکس آبجیکټ په تھرو باندې د سی کلاس لپاره ما یو ایکس آبجیکټ کریټ کو. اوس د دې ایکس آبجیکټ په تھرو باندې زه چې کوم دی ایم ته چې کوم ویلیوز دا هغه څه کوم هغه ته زه راخلم. صحیح ده. نو څنګه دي هاو آی کین مطلب لکه زموږ سره په ایم کې څه ویلیو پرته په ایم کې زموږ سره 100 پروت دی. نو دا ایم خو زما سره زه نشم اکسس کولی ځکه دا زما سره موږ پرایویټ ډیکلیئر کړی دی. نو چې پرایویټ دی دغه آوټ سایډ د کلاس زه نشم اکسس کولی. خو موږ دا خبره وکړه چې پرنټ فنکشن زموږ سره د یو کلاس چې کوم پروټیکټډ او پرایویټ ممبرز هغه اکسس کولی شي. دیټس وای زموږ سره چې کوم په ای بی سی نه ما کوم پارامټرز پاس کړل دي د کوم سی کلاس لپاره ما کوم ایکس آبجیکټ کریټ کړی دی. دغه ایکس آبجیکټ په تھرو باندې ما دغه ایم چې کوم دی ګوره مطلب ایکس ډاټ ایم ایکس څه شی دی ایکس زموږ سره د سی کلاس لپاره آبجیکټ دی. مطلب دا د سی کلاس ته راتلو لپاره یوه لار ده او دغې لار په باندې زه لاړم او ایم مې اکسس کو. صحیح ده. اوس چې دا ایم مې اکسس کو ایم زموږ سره پرایویټ خو ځکه مې اکسس کو چې دا ای بی سی فنکشن زموږ سره شي دا زموږ سره یو پرنټ فنکشن دی. نو دا که زه چېرته اوس داسې کار وکړم په هغې به لږ وروسته خبره وکړو تاسو بیا ښه پوه شئ. داسې ما سمپل د وای لکه د بي کلاس لپاره تاسو کتلی چې دا زموږ سره بي کلاس دی. د دې بي کلاس دا ان چې کوم ډیټا ممبر دی دا زه اکسس کوم. نو ما سمپل ترې بي کلاس لپاره وای هغه دغه کوم څه کو هغه مې ولا ډیکلیئر کو او سمپل وای ډاټ ان مطلب ان مې اکسس کو. بیا داسې د ای لپاره ما زی آبجیکټ کریټ کړ. د زی په تھرو باندې ما چې کوم دی دا او ډیټا ممبر چې کوم دی دا مې څه کو اکسس کو. دې چې کوم ویلیوز د هغې مې ترې راواخیستې په خپل منځ کې مې جمع کړي. صحیح. د دې فنکشن کار دا دی چې موږ ته ریټرن کړي دا چې یاره د دې فنکشن کوم ریزلټ دی هغه زموږ سره راشي دې فنکشن ته. دا فنکشن دا چې کوم دی همدلته سی آوټ کړی دی. صحیح ده. اوس که زه چېرته اول دا فنکشن رن کړم صحیح ده پروګرام ساري زه رن کړم نو تاسو کتلی شئ دلته موږ ته یو ریزلټ راشي چې یاره د سم اف 3 نمبرز آر لکه دا که داسې زه زوم کوم تاسو ته ښه ښکاره شي چې زموږ سره د دې درې واړو چې کوم زموږ سره آبجیکټس وي ساري د کلاسز چې کوم ډیټا ممبرز وو د هغې درې واړه په خپل منځ کې جمع کړو. زموږ سره هغې چې د دې 140 د دې څه شو د دې سم شو. لکه مطلب زموږ سره دا 100 190 او دا چې کوم 350 د په خپل منځ کې جمع کړو او موږ له دغه 640 جواب راکړو. اوس که چېرته زه داسې کار وکړم یاره چې دلته دا فرنټ فنکشن چې کوم دی دا څه کړمه دا زه دنیا کړمه. اوس چې دا ما دنیا کو کله نو زه سمپل دا پروګرام رن کوم ما ته به یو ایرر شو کېږي. ایرر ګوره ما په دې ځای کې شو یعنې دا ګوره ایکس ډاټ ایم ولې شو ځکه چې ایکس زموږ سره ایکس څه شی دی ایکس ما سمپل ترې سی آبجیکټ ترې سی کلاس لپاره آبجیکټ کریټ کړی او دغه آبجیکټ په تھرو باندې زه سی کلاس ډیټا ممبر ایم چې کوم دی د اکسس کول غواړم. نو ما ته څه وایي چې ګوره دلته ایرر راغی انټ سی سکوپ ریزولوشن ایم از ا پرایویټ وذ دس کنټیکس. مطلب په دې کنټیکس کې وایي دا سی چې کوم کلاس دی په دې کې چې ګوره د سکوپ ریزولوشن اپریټر لګول بیا ایم و په دې سی کلاس کې چې دا کوم ایم دی صحیح ده دا ایم کوم ډیټا ممبر دی وایي دا زموږ سره پرایویټ دی. مطلب دا ته نشي اکسس کولی ځکه نشي اکسس کولی چې دا دلته پرایویټ دلته موږ ډیکلیئر کړی ګوره دلته زموږ سره دا شی پرایویټ دی ساري ویره سی هیر اټ از اوکې دا زموږ سره پرایویټ دی نو پرایویټ کې خو دا موږ نشو اکسس کولی. نو چې کله دلته ما درته وویل چې یاره دا ای بي سی چې کوم فنکشن دی دا ستا سره دا ستا ملګری دی نو ته خپل ملګري ستا ملګري ته دا اجازت ورکړلی چې هلکه ته زما پرایویټ ممبر اکسس کولی شي. نو دیټس وای دا ملګری ستا څه کولی شي ګوره دا سټیټمنټ ما بیرته ویل دا ملګری ستا چې کوم دی دا ممبر فنکشن دا ډیټا آیټم چې کوم دی دا ستا څه کولی شي دا اوس اکسس کولی شي. نو که زه خپل پروګرام رن کوم نو ما ته به هېڅ قسم هغه نه راځي. صحیح ده ایرر. اوس یو کار بل دی تاسو ته یو ټریک وښیم. ګوره که زه چېرته دا ایم چې مطلب دا ایم زموږ سره څه شي دی صحیح ده سمپل ګوره تاسو داسې کار وکئ چې یاره تاسو کنټرول په کیبورډ نه تاسو کنټرول بټن ونیسئ او دلته کلیک والی ګوره سمپل دا زموږ سره ګوره دا یو فنګر فونټ یا هینډ نشان راغی صحیح ده. اوس زه سمپل دا ایم په ایم ودرو زه څنګه دا ټیک کړم دا ګوره ډایرکټ ما دلته ته راولي چې دا ایم ستا څه شی دی دا ایم ستا سره په سی کلاس کې دا ته یو ډیټا ممبر چې کوم دی دا ته څه کړی دی دا ته اخیستی دی صحیح ده. داسې که زه راشم او په ان باندې ګوره داسې زه کنټرول داسې دلته کلیک والم او ان باندې زه کلیک کوم نو ګوره ما ته دلته وایي چې یار دا ان ستا سره د بي کلاس یو ډیټا ممبر دی. داسې که ما چې دلته رقم څه پاس کړي لکه مطلب زه داسې وایم چې یاره دا سی زم سره شی دی نو تاسو کولی شئ دا وایي چې سی ستا سره دا یو کلاس دی سی کلاس یې دلته تا ایز ا پیرامیټر پاس کړی دی صحیح ده. داسې بیا که زه چېرته وایم چې یار دا زیډ څه شی دی
زه داسې ډیکلیئر کوم دا زموږ سره ډایرکټ دلته موږ په دې ځای کې ډیکلیئر کړی دا زموږ سره آبجیکټ دی که ای زه کلیک کوم دا مونږ ته چې یاره دا ای ستا سره یو کلاس دی صحیح ده داسې که مونږه چې کوم دی بچه د لوی شه څه یک دغه کړو دا څه ورته وایي آبجیکټونو هغه الریډي زموږ سره دا دی صحیح ده داسې زموږ سره دا ګوره که ای بي سي زه کلیک کوم نو ما ته چې یاره د ای بي سي ستا دا فنکشن دی ګوره دا ما سمپل دی چې ای بي سي دلته څه نو دا ای بي سي دلته دا فنکشن موږ په دې ځای کې انټروډیوس کړی دی صحیح ده نو دا اوس زموږ نننی کلاس چې یاره پای کې موږ په فرنټ فنکشن خبره وکړه موږ دا ویل چې یاره فرنټ فنکشن زموږ سره هر هغه فنکشن دی چې دا موږ د کلاس نه بهر ولیکو لکه ګوره دا فنکشن زموږ سره د ای بي سي فنکشن چې کوم دا موږ د کلاس نه بهر اخیستی دی خو دا ما د دې نور کلاس دپاره پرنټ جوړ کړو مطلب دا ای بي سي فنکشن د نورو کلاسو دپاره ما پرنټ جوړ کړو او د دغه کلاسز ریفرنس ګوره د دلته چې موږ دا څه پاس کړو دا د دې کلاس ریفرنس دی صحیح ده نو ما سمپل د کلاسز ریفرنس ورکړو چې د دې کلاسز دپاره دا ای بي سي کم فنکشن چې کوم دی کوم یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دا پرنټ دی صحیح ده نو د دې کلاسز دپاره زموږ سره پرنټ دی دا د کلاس دپاره ریفرنس چې کوم دی هغه پاس کړی دی او سمپل ته موږ د دې لپاره آبجیکټ کریټ کړل او دغه آبجیکټس چې موږ ته د ای بي سي فنکشن نه پاس کړل صحیح ده دا آبجیکټ ته پاس کړل مطلب دا چې یاره اوس دا آبجیکټ دلته موږ سره کال کېږي نو څه به وشي دا آبجیکټ 1 زموږ سره سمپل دلته په ایکس باندې چینج کېږي نو دا اصل کې داسې راځي چې دا راځي آبجیکټ 1 ډاټ لکه د دې ایکس په ځای دا دلته راځي چې لکه ګوره دا ایکس زموږ سره به د یو قسمه لا په دې باندې چینج شو دا زموږ سره داسې چینج شو که او بي جی 1 دلته لکه لیټ سپوز راغی صحیح ده او بي جی 1 او بي جی صحیح ده او بي جی 1 دا زموږ سره لیټ سپوز داسې راځي صحیح ده نو دا او بي جی 1 بدله زموږ سره دلته داسې په دې قسم سره راځي دا زموږ سره د او بي جی 1 چې کوم آبجیکټ دا راغی او د او بي جی 1 دلته الریډي موږ سی لکه دا د سی آبجیکټ د سی کلاس نو دی سی کلاس دی آبجیکټ په تر باندې د دغه سی کلاس چې کوم ډیټا ممبر دا موږ اکسس کوو نو دا زموږ سره په دغه کلاس سنس راځي نه تاسو کته شي د زموږ سره زموږ پروګرام رن شو مطلب دا چې یاره زموږ سره سمپل دلته دا راشي د زموږ سره په دی باندې چینج کیږي صحیح ده دا آبجیکټ موږ پاس تم د زموږ سره الریډي موږ دلته آبجیکټ پاس کړلی او دا هغه آبجیکټ سره ریپلیس کیږي او قسمه او دلته زموږ سره زموږ ریزلټ موږ ته شو کیږي نو امید لرم چې یاره تاسو نن لیکچر خوښ شوی په دې کې موږ سمپل دا قصه وکړه چې یاره څنګه هاو وی کین ډو د سال اوکې ښه که چېرته تاسو داسې کول نه غواړئ نو تاسو داسې هم شئ چې یاره مطلب موږ دلته داسې کار وکړو چې یاره دا کنسټرکټر چې کوم دی پرې کنسټرکټر کې سمپل موږ دلته داسې وکړو چې یاره موږ سمپل یو هغه سی آوټ کو سوی میسیج او پرنټ ټایم کې د یوزر نه څه ویلیو والو چې انټر ویلیو صحیح ده انټر ویلیو اوکې او سمپل څه ویلیو ته انټر کا او دا موږ سمپل داسې څه وکړو اوکې داسې موږ چې کوم دلته د یوزر نه څه ویلیو هغه والو څه شي ته what is the m اوکې m ته موږ داسې ویلیو والو صحیح ده نو m ته داسې موږ څه ویلیو ورواچو داسې که زه سمپل دا لاین داسې کاپي کړم I am copy here control C and here just like put here control here the simple da څه کما دا in کما صحیح ده چې in ته موږ ورواچو او here it is it's here as well okay البته څه کوم زه او کما اوس که دا پروګرام زه رن کوم نو دلته موږ په رن ټایم کې د ویلیوز ورواچو صحیح ده لکه زموږ سره ډایرکټ اونلاین کنسټرکټر وکال شي نو کنسټرکټر موږ ته چې یاره انټر ویلیو لکه لیټ سپوز ما ورواچي چې یاره اولنې ایکس چې کوم په ایکس کلاس کې سره کوم کنسټرکټر نو هغه لیټ سپوز ما 87 ورواچو داسې مې بل ته لیټ سپوز 99 او بل ته مې داسې لیټ سپوز 55 او نو زموږ سره ټول جمع شي زموږ سره وایي چې د سم اف 3 نمبرز آر دا صحیح ده دا زموږ سره څه وشو دا زموږ سره او که تاسو داسې نه بله طریقه هم کول غواړئ نو داسې هم شي چې تاسو یاره تاسو ورته دلته پرې میسیج کې هم لیکئ چې انټر ویلیو ټو ام صحیح ده ام اپ کلاس اپ کلاس A صحیح ده لیټس سپوز کلاس C او داسې بیا ځانون بیا تاسو ته پته لګي چې یاره دا زه کم دغه ته هغه ویلیو اساین کوم لکه لیټ سپوز ته موږ دا چې یاره انټر ویلیو ټو ام صحیح ده مطلب ام ته څه ویلیو تاسو څه کوئ اور واچوئ اپ کلاس C د کلاس C چې کوم ټایم لیټ سپوز 90 اور واچوئ کنه دا تاسو د نور سم داسې وکړئ نو تاسو ته پته لګي چې یاره څه قصه زموږ سره دا کېږي دا تاسو کتلی شئ زموږ سره به 178 صحیح ده زموږ سره زموږ ریزلټ چې کوم دی هغه راغی نو دا زموږ نن کلاس امید لرم چې نن کلاس تاسو خوښ شوی کوم چې زموږ سره خبره موږ وکړه په پرنټ فنکشن باندې چې what is print function and what is mean by print function صحیح ده نو دا نن کلاس امید لرم چې کلاس خوښ شوی ټایم راکوي جهنم نه د الله